کو ستاسو خیالو نو تیره جمعه خو موږ نه دا درس پاتې شوی او خو لیکن مخکې جمعه کې مالا جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه چې کم روایتو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا یو ځل یو کس راغو چې تک سپینې جامې اچولې وې او تک تور ویښتان و او جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل چې هغه باندې د سفر اثر نه معلومېدلو او مونږ کې چې څوک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ناسو نو پیژندوم چانه چې دا څوک تا تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغو او کې ناستو او دا خپل ګوډې دا پیغمبر علیه السلام مبارک سره ولګولې او دا لاسونه په خپلو پتونانو باندې یا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارکو پتونانو باندې کېښودل او به تپوسونه کول او دایوی یا محمدو صلی الله علیه وسلم اخبرنی عن الاسلام چې ما ته د اسلام په باره کې خبر راکړه اسلام څه ته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته او فرمایل انت الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اسلام دیتا وای چې ته گواهی ورکې چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله جل شانه دا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک جل شانه رسول دا او وتقیم الصلاة او منځ قائم کې وتؤت الزکاة او زکات ورکی وتصوم رمضان او د رمضان المبارک روزی ونیسی وتحج البیت او د بیت الله شریف حجو کې ان استطاعت الیه سبیلا کو چرتا د غلار طاقت کیږي یعنی خرچه در تروي او قوت ترکیبی چې د حج اخراجات برداشت کولای شي انو به پتا باندې حج کول فرض دی نو چې دا دی وکړو بس ته مسلمان یې ته مسلمان یې او هغه کس به تپوس به وایي قال صدقتا وی سیب تاسو رښتیا ووی جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی فعجبنا له يسأله ويصدقه مونږه حیرانه پاتې شو چې تپوسم کوي او بیا دام وایي چې سیب او تاسو رښتیا ووی بیا ترنه تپوس کوي قال فاخبرني عن الايمان وی سیب د ایمان په باره کې خبر راکړه چې ایمان څه ته وایي ایمان څه ته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت اغا کس پیغمبر علیہ السلام مبارک ورتا او فرمایل چې ایمان دیتا وای چې ته په الله پاک جل جلاله باندې ایمان ولرې اصل کې ما درته ویلو ایمان تصدیق قلبی ته وای په زړه سره تصدیق کول د الله پاک جل شانه د وحدانیت او بل د الله پاک جل شانه باندې ته ایمان ولرې او دغه په ملائکو باندې ایمان ولرې او دغه په کتابونو باندې ایمان ولرې او دغه په رسولانو علیهم الصلاة والتسلیمات باندې ایمان ولرې او په ورځ د آخرت باندې ایمان ولرې چې ګوره ورځ د آخرت شته او ته په دې ایمان ولرې
په تقدیر باندې چې خیر او شر دا دواړه دا د الله پاک جل جلاله په قدرت کې دی او په لاس کې دي. نو هغه کس وایي صدقته، وی صیب تاسو رښتیا ووی. بیا یې وی صیب تاسو رښتیا ووی او بیا تپوس کوي فاخبرني عن الاحسان. قال فاخبرني عن الاحسان. وی صیب ما ته د احسان په باره کې خبر راکړه چې احسان څه ته وایي. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وتو فرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تدا الله پاک جل جلاله داس عبادتو کې چې گویا د الله پاک جل جلاله وینم او کو دا نوي نو دا خو اوایا چې ما خو ویني کنه. چې کله مانځه ته ودرې نو دا نیت کوه چې زه الله پاک جل شانه وینم او هغه ته مخامخ ولاړ یم او هغه زه وینم او زه د هغه عبادت کوم. دې درجې ته کمال ته چې انسان ورسېدی ته احسان وایي. او کو دا نه وي نو چې دا خو وایي چې ما خو ویني که نه. وروڼو زمونږ عبادت ګورئ د دې نام کمزوری ده ښه. مونږ دې ته هم لا نه یو رسېدلي. مونږ خو مانځه ته ودرو او بس بیا راته پته نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه بیا تپوسه شو فاخبرني عن الساعه. وی صیب د قیامت په باره کې دنه تپوس کوم قیامت په کله وي. قیامت په کله راځي؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل مل مسئول عنها باعلم من السائل. لکه څنګه چې تپوس کوونکي ته پته نشته د قیامت په باره کې نو دغه رنګې د چا نه چې تپوس شوی د هغه ته هم د قیامت علم نشته. یعنی خپل مبارک ځان یادولو یعنی د قیامت علم دا د الله پاک جل جلاله سره ده. ځکه دا غیب دی او په غیب باندې الله پاک جل جلاله خبردار ده. علم غیب کلی صفت دا د الله پاک جل شانه ده. یقینا د بعض مغیبات و خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله پاک جل شانه ورکړو خو لیکن علم غیب کلی دا د الله پاک جل شانه صفت تا. بیتنا تپوسو شو وی سیب خد قیامت علامات سدی. رونو ګره اوس علامات رغلی دي ښکاره شوي دي ښه. د قیامت ډیر علامات ښکاره شوي دي اوس موجوده زمانه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل قال هغه کس دا وی صیب فاخبرني عن اماراتها. وی ښه د قیامت د علامو تپوس نه کوم چې علامه به څه وي. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمایي قال انت تلد الامة ربتها. هغه دا علامه ده چې ته به دا مولاګۍ ووینې چې خپل بادار باندې به راپاسي او حکم به کوي. علما کرام فرمایي نن زمانه کې لکه لور راپاسي او مور ته وایي چې دا کار وکړه. داسې شته رونو که نه؟ ولې نشته؟ پلار زوی راپاسي او پلار ته وایي بابا دا کار وکړه. یقین سره ویم چې شته. او ان تر الحفات العرات العالة. پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمایل چې ته به د قیامت په علاماتو کې ووینې هغه خپې ابلې خپې بربند خلک سوال کوونکي خلک رعاء الشاء سرونکي د ګډو یتطاولون فی البنیان چې هغوی به لوی لوی بلډنګان جوړ کړي او لوی لوی بنگلې به جوړې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې دا مو ولیدل دا د قیامت علامات دي. قال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی ثم انطلق فلبثت مليا. دا کس بیا لاړو مونږ لغونتې ناسو. قال لي یا عمر. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمایل اے عمر رضی الله عنه
اتدری من السائل تا ته پته و دا تپوس کوونکی څوک و؟ هغه وی قلت الله ورسوله اعلم، وی الله پاک جل جلاله او دغه مهربان رسول صلی الله علیه وسلم خو پوهیږي. وی سیب موږ ته پته نشته چې دا څوک و. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دا جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک راغلیو او تاسو ته د دین تعلیم درکولو. او دا د مسلم شریف روایت ده. او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کړی د خو سره د لږ اختلاف نه، یعنی هغه نور مختلف الفاظ ذکر کړي دي. او وفیه په دغه مروي کې دا کم روایت چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک نه شوی ده، هغه فرمایي واذا رأيت الحفاة العراة ثم البكمة، کله چې د قیامت په علاماتو کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل چې ته کله ووینې خپیابله خپې خلق چې مخکې به خپیابلې ګرځېدل، العراة بربند، الصمه ګونګیان، البکمه او کاڼه. علماء کرام فرمایي د دې نه څوک مراد دي؟ هغه ګونګی ښه چې هغه ګورې حق خبره نشي کوي، حق خبره نشي کوي. هسې خو ټوله ورځ لګې وي غږېږي، خو لیکن چې حق راشي نه بیا څه وي؟ د حق نه بیا ګونګی وي. او هغه خلک چې هغه کوڼ وي د حق نه کوڼ وي، هسې خو ټوله ورځ خبرې اوري، خو لیکن چې حق خبره راشي او د هغې نه کوڼ شي، ځان ترې نه کوڼ کي ملوک الارض او دغه خلق د ځمکې بادشاهان شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بس دا بیا د قیامت علامې دي. رونو همدا حالات دي ښه. زما او ستا مشران څوک راغلي دي؟ هغه خلق دي ګورې چې حق خبره راشي، د اسلام په باره کې خبره راشي بیا چپ پاتې شي، د دین اسلام په باره کې خبره راشي بیا خبره نه کوي، بیا ګونګیان ناست وي، بیا هغه خبره نه اوري. او د دنیا خبره چې راشي هغې کې ټوله ورځ لګې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه خلق د ځمکې بادشاهان وګرځېدل، بس دا د قیامت علامه ده. او فی خمس لا یعلمهن الا الله، پنځه شیان دي چې هغې کې د هغې علم سوا د الله پاک جل جلاله نه بل چاته نشته. او بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا آیت مبارک تلاوت او فرمایلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل چې بشکا الله پاک جل جلاله سره د قیامت علم ده. رونو علم غیب څوک؟ عالم الغیب څوک ده؟ الله جل شانه. مرتوی علم غیب کلی دا صفت د الله پاک جل جلاله ده. نو بشکا د الله پاک جل جلاله سره د قیامت علم ده. او وینزل الغیث، الله پاک جل جلاله ته پته ده چې باران به کله کیږي. دلته خو ستا ساینسدانان وایي که نه چې هلکه د باران امکان ده، نو کله وشي او کله ونشي. او الله پاک جل جلاله ته یقینا پته ده چې دې ورځې باندې به باران کیږي او په دې ورځې به باران نه کیږي. نو لهذا او بل ویعلم ما فی الارحام، الله پاک جل جلاله ته دام پته ده چې د میندو په دې رحم کې څه دي، لور ده او که زوی ده. ته خو اوس الټراساونډ وکې او په هغې باندې درته پته لګي خو دا آلات دي او هغې کې هم ګورې کله کله حالات خراب شي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا،
او بل چاته دا پته نشته چې د به سبا له څه کومه اراده یوه وي او پیښه بله شي وما تدري نفس بأي ارض تموت او دا یو انسان ته پته نه لګي چې د به په کومه ځمکه باندې مرم قسم ده کو چاته پته ولګي ده نه هغه ځمکې له به څوک لاړ شي نه او الله پاک جل جلاله ته د دې پته ده چې دا انسان به کم دی کې مري جناب سیدنا امام مالک رحمت الله علیه دا مخکې ما یو ځل بیان کړی دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی درونو امام دار الهجره د مدینی منورې امام مدینی منورې سره دومره محبتو چې د نفل حج هغې له به ګورئ نتلو وې اسې نه ما ته د مدینې منورې نه بار مرګ رانه شي رونو مدینې منورې ته چې لاړه یو روښانه منظر وي خدای پاک جل شانه دې موږ ټول بوځي بارها نو یو ځلې خوب ولیدو خوب او پیغمبر علیه السلام مبارک خوب کې ولیدو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوسو کو وی سیب زما څومره عمر پاتې ده پیغمبر علیه السلام مبارک ورته داسې اشاره وفرمایله او چې د خوب نه سیدنا امام مالک رحمت الله علیه راپاسېدو نو حیران او چې خدایه پاکه زما 15 ورځې پاتې دي 15 میاشتې پاتې دي 15 کاله پاتې دي پته نه لګېده چې څومره ده رونو دا خوب په تعبیر باندې ګورې هر څوک نه پوهېږي ښه یو عالم به وي خو د خوب په تعبیر به نه پوهېږي او هر سړی پې نه پوهېږي ښه بعضې ماهران وي نو هغې زمانه کې د خوب معبر سیدنا امام ابن سیرین رحمت الله علیه او هغه ته کس واستولو شاګرد یې واستولو ورته وی ووایه ورته چې یو کس داسې خوب لیدلی ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه خوب کې لیدلی ده او تپوس یې ترې نه کړی ده او پیغمبر علیه السلام مبارک ورته داسې اشاره فرمایلې ده د دې څه مطلب ده نو اول خو یې ورته وی نه وی دا چا لیدلی ده سیدنا امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل وی ما مه یادوه وی نه یم درته بیا چې دا څوک ده چې په دوباره لاړو وی سیب دا مې استاد صاحب ده سیدنا امام مالک رحمت الله علیه نو علامه ابن سیرین رحمه الله او فرمایل وی ما وی دا د ده نه غیر بل څوک نشي لیدلی وی د پیغمبر علیه السلام مبارک په دې سره ارشاد او اشاره دا ده چې د 15 خبرو علم دا د الله پاک جل جلاله سره ده او د دې آیت مبارک ترجمه ده ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله علیم خبیر وی د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه مطلب او مقصد دا ده چې د 15 شیانو علم دا د الله پاک جل جلاله سره ده بل چا سره نشته نو دا متفق علیه دا روایت متفق علیه ده رونو متفق علیه روایت څه ته یایي دا ښه ده چې کله کله پوه شئ پې متفق علیه روایت هغې ته وایي چې کوم بخاري شریف او مسلم شریف دواړو ذکر کړی وي هغې ته متفق علیه وایي یعنی دې دواړو حضراتو امام سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه او سیدنا امام مسلم رحمت الله علیه چې دې دواړو په اتفاق کړی وي او دې دواړو دا حدیث مبارک ذکر کړی وي په خپلو کتابونو کې نو علماء کرام فرمایي متفق علیه دې باندې دې دواړو حضراتو اتفاق کړی ده چې دا مبارک صحیح حدیث ده نو دا پیغمبر علیه السلام مبارک د دې ارشاد داسې فرمایلو چې د 15 شیانو علم دا د الله پاک جل جلاله سره ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سید